ګران اولیدونکو السلام علیکم. زه ډاکټر عرفان الله عرفاني تاسو ته نن په دې ویډیو کې دا وړاندې کوم چې پای نیټورک څه شی دی او څنګه کولی شو چې پای نیټورک اکټیویټ یا هم فعاله کړو. اول لازم تاسو ته په مختصر ډول باندې او په کوتاه ډول باندې د پای نیټورک په اړه معلومات وړاندې کوم، له هغو بعد بیا د پای نیټورک په فعالولو باندې شروع کوم. پای نیټورک چې ده د عبارت له یو کریپټو کرنسي یا ډیجیټل کرنسي څخه ده چې په انلاین ډول باندې په نړیوالو شرکتونو کې په راتلونکو کې د استفادې وړ ګرځي. لکه بیټ کوین چې په اولو کې د دې قیمت ګذاري چې 900 خلکو ته عرضه کول په فری ډول باندې، یعنې په مفت ډول باندې دوی عرضه کول چې دوی خپل اعضا یا ممبرز زیات کړي. له هغو وروسته دوی په شکل د رسمي په شکل د کرنسي بازار ته عرضه کړله او قیمت ګذاري ورباندې وشوه چې د هغو قیمت ګذاري اولو کې ډیره کمه، تقریبا 0.40 ډالره وله. نو د بیټ کوین چې تقریبا څو کاله یې وتل او د ده په نړیوال بازار کې فعلا کاست ده یا هم قیمت چې ده تقریبا 40,000 او 42,000 ډالره ده. حتی یو څو وخت مخکې 63,000 ډالرو ته د یو بیټ کوین قیمت پورته شوی ولو. نو پای نیټورک دا هم یو کریپټو کرنسي ده چې په راتلونکي کې به قیمت ګذاري کیږي او د دې قیمت به همداسې لکه د بیټ کوین په درجه بندي باندې لوړیږي، یعنې له اول سره له ډېرې کتې قیمت ګذاري څخه به ورشو کیږي او دا به لوړ قیمت اخلي. نو دا چې ده موږ کولی شو په د موبایل په واسطه باندې د انټرنیټ په واسطه باندې په اسانۍ باندې بدون له کوم فعالیت څخه په روزمره یو ځل داخلېدل د اپس ته د اپ د پای نیټورک ده او هغه فقط هلته یو اپشن ده چې د خاص اپشن ده د هغو باندې کلیک کونه ده. کله چې دا کلیک وکړو نو د ده هغه لاسته راوړنه یا د پای نیټورک د جمع کېدلو شروع کیږي او دا کولی شو که چېرته موږ مثلا زیات نفر انوایټ کړو د پای نیټورک ته د خپل لینک په واسطه باندې، نو په هغو صورت کې موږ زیات پای جمع کولی سو. مثلا یو نفر ده چې یو نفر لري هغه د ساعت باندې 0.12 پای جمع کوي. نو که چېرته یو شخص مثلا دعوت وکړي 20 نفر او زیات نفره، نو هغو ته تقریبا په ساعت باندې 1 پای ورکوي چې یا زیات ورکوي، نو هغه تر دعوته پورې فرق لري. نو موږ هم کولی چې په دې ډول سره پای جمع کړو، خو دقیق معلومات نه کیږي چې څه وخت به پای نیټورک قیمت ګذاري کیږي. نو موږ باید هر وخت پای نیټورک په باره کې معلومات ترلاسه کړل باید لاس په کار شو او ځکه چې یو خو فري ده د موږ پول یا پیسې نه ورباندې ځي، نو چې پیسې او د موږ چې نه ورباندې ځي، نو په دې صورت کې موږ کولی شو چې پای نیټورک په اسانۍ سره فعاله کړو. نو اوس راځو اول پلی سټور ته یا هم د موبایل کې هر دغه چې موږ ولرو اپس ولرو چې هغه په د فروشګاه وي، نو موږ کولی شو له هغو څخه د اپ ډاونلوډ کړو. نو اول لازم زه خپل په دې سره کې اپټاید لرم، نو اپټاید چې ده ما مخکې انسټال کړی دی او دې کې پای نیټورک چې ده ما مخکې له مخکې څخه انسټال کړی. تاسو کولی چې دا انسټال کړئ، نو کله چې راسئ سرچ کې به پای نیټورک ورته ولیکئ، پای نیټورک. کله چې پای نیټورک ورته ولیکل په سرچ کې، نو تاسو یوه ورځ منتظر اوسئ تر څو پای نیټورک سرچ شي او لاسته راسي. په سر کې پای نیټورک باندې کلیک کوو. کله چې پای نیټورک باندې کلیک وکړ، نو ما مخکې له مخکې څخه ډاونلوډ کړی ده، دلته به انسټال لیکلی وي، نو تاسو په انسټال باندې کلیک کړئ او تاسو پای نیټورک اپ ډاونلوډ شي. ما خو له مخکې څخه ډاونلوډ کړی ده. نو دلته راځو پای اپ ته. کله چې پای اپ ته راغلو دا هم راخلاص، نو دلته به موږ ته لیکلي وای کنټینیو ویت فیسبوک. آیا وای تاسو که د کوم پای نیټورک چې د ده په د فیسبوک په واسطه باندې ویریفای کوئ یا داخلیږي او که کنټینیو ویت فون نمبر که د موبایل نمبر په واسطه باندې
دلته که چېرته موږ فون نمبر انتخاب کړو په افغانستان کې، نو افغانستان کې د افغانستان څه ده دا فعلا په دې اپ کې نه ده زیات شوی، نو موږ نشو کولی چې په نمبرو باندې داخل شو. نو موږ راځو کنټینیو ویت فیسبوک باندې کلیک کوو او د هغو په واسطه باندې داخلیږو. کله چې فیسبوک باندې کلیک وکړ نو دلته راځو نوم ورکوو او تخلص اخلي او هغه یوزرنیم ورکوو چې هغه په شکل د ریفرینګ کوډ وي، یعنی کله چې موږ یو بل شخص دعوتوو هغه ریفرینګ کوډ ورلیکو، یا هم مثلا کله چې موږ اکاونټ جوړوو باید یو ریفرینګ کوډ ولرو، د هغو په سر کې موږ کولی شو چې پای نیټورک ته داخل شو. نو اوس مثلا دلته اول نوم ورکوو، مثلا احمد، او لاست نیم کې مثلا احمدی. دلته زه چوز یوزرنیم ده، یعنی دلته مثلا هغه یوزرنیم کوډ یو کوډ تشکیلوو چې اسانه وي، چې بل ته د استفادې وړ وي. اوس زه په سبمیټ باندې کلیک کوو. دلته مو ته لیکي this username is already in use, please try another one. وایي دا چې دا معنی چې دلته یوزرنیم چې ده وایي دا له مخکې موجود ده، نو تاسو یو بل نوم ورته انتخاب کړئ. نو موږ به تر هغو کوشش کوو تر څو یو بل یوزرنیم انتخاب کوو چې هغه موجود نه وي. نو موږ تر هغو پورې کوشش کوو مختلف یوزرنیمونه به ورکوو تر څو هغه سبمیټ کړي، یعنی قبول کړي او له مخکې څخه نه وي موجود. نو په هغو صورت کې مخته پروسه مخته وړو. بیا نو نوم یې ورته انتخاب کړو، نوم یې ورکړل. د هغه وروسته کله چې یوزرنیم انتخاب سولو بیا سبمیټ باندې کلیک وکړ. کله چې سبمیټ باندې کلیک وکړ نو رالو هغه ما چېرته چې انویټیشن کوډ چې غواړي چې لکه موږ چې ورکړي، نو دلته موږ انویټیشن کوډ چې لرو هغه مخکې موږ انتخاب کړی ده ورته چې هغه انویټیشن کوډ ده چې هغه له بل نفر څخه باید ترلاسه شي. مثلا کله چې تاسې پای نیټورک فعالوئ نو لاندې دغه انویټیشن کوډ به ورکړئ چې تر څو سبمیټ انجام شي. او بله خبره په یاد ولرئ کله چې نیم او لاست نیم ورکول، تاسو باید که پاسپورت لرئ یا هم الکتریکل تذکره لرئ، نو په دې صورت کې به د هغو مطابق نوم او تخلص ورکوئ. کله چې په وخت ضرورت کې وي نو تاسو د پاسپورت مطابق او تذکرې مطابق به نه وي او مشکل به نه درته پیښ کېږي. نو اوس تاسو انویټیشن کوډ چې ده عرفاني درنوي، یعنی عرفاني درنوي دغه انویټیشن کوډ ده. کله چې تاسو په نیټورک فعالوئ دا انویټیشن کوډ به ورکوئ چې هغه فعال شي او سبمیټ شي. دلته په سکرین کې تاسو ورته وګورئ چې فاصله او توري کوم واړه کوم غټ سره د چې مختلط یا ګډ نشي، نو اول حرف چې د انویټیشن کوډ دا باید غټ وي. له هغه وروسته ښه دقیق ته وګورئ او دا باید دغسې له هغه وروسته راځو سبمیټ باندې کلیک کوو. کله چې سبمیټ باندې کلیک وکړو نو ورته منتظر کیږو تر څو صفحه د اپ داخل خلاصیږي. نو دلته داخل شو، دلته لیکلي ویلکم ټو پای a new cryptocurrency you can earn money with this app. وایي ښه راغلاست دې پای ته چې دا د کریپټو کرنسي ده او تاسو کولی شئ چې لاسته یې راوړئ په دغه اپ په واسطه باندې. کله چې دا صفحه را خلاصه سوله نو موږ دلته باید څه وکړو؟ دلته اول راځو د سکرین ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو، یعنې په شروع کولو باندې کلیک کوو. نو منتظر کیږو تر څو مرحله مخته لاړه شي. دلته لیکلی دي چې ټاپ د علامه باندې ټاپ on the right to earn by proving you are a human being. و په هغه علامه باندې د هغه د چارجینګ علامه په شکل ده، و په دې باندې تاسو کلیک وکړئ چې پروسه شروع د ارنینګ دی پای شي. نو په دې باندې کلیک وکړ. دلته بیا لیکلي دي و you are earning pay at a rate of 0.02 پای پر ساعت باندې.
به تاسو د تقریبا 0.02 پایه پر ساعت باندې ترلاسه کوئ. اگر چې دا قانون چې د نوی قانون رایستلی دی مخکې چې ولو 0.12 پای ورکول، نو د مارچ پر 2 باندې که د مارچ پر اوله باندې دوی نوی قانون رایستلی دی چې 0.02 پای پر ساعت باندې ورکوي، ځکه ممکن چې په راتلونکو میاشتو کې د دې قیمت ګزارش لازه کوي محدودیت ایجاد کړی ده او دا پای را دغه کړی ده، یعنې ارنینګ یا لاسته راوړنه یې راکمه کړې ده. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې نفر دعوت کړئ او د انویټیشن کوډ ورولوئ او نفر دعوت کړئ په خپل لینک خپل انویټیشن کوډ باندې، چې په هغو صورت کې بیا تاسو کولی شئ چې زیات پای لاسته راوړئ. نو دلته په سټارټ ټاور شروع کوو، کلیک کوو ورباندې. نو دلته بله ګزینه ده چې هغه نیکس په نیکس باندې کلیک کوو، بیا نیکس بیا پر نیکس باندې کلیک کوو. نو بل نیکس پر دې نیکس باندې هم کلیک کوو. نو همداسې ادامه ورکوو. رولز دلته بعضې قانون دي، بعضې قواعد دي چې دا هم باید مطالعه شي. دا قواعد او قانون دي دا باید مطالعه شي. خو خیر دا فعلا تاسو ته د ضرورت وړ ده که تاسو کله سرکل یا دایره امنیتي تشکیلوئ، نو هغه چې تاسې نفر ولري یا تاسې ممبر ولري یا په غوښتل کې کولی چې هغه امنیتي دایره تشکیل کړي. نو دلته اوس د موږ پای ارنینګ چې ده شروع ده نور، یعنې اوس موږ یو پای لرو او دلته اوري هر پای تقریبا واو یا هتاو یا همداسې مخ ته ځي. دلته موږ ته پر ساعت باندې د کوم علامه چې د چارجینګ یا هم علامه چې د چارج ډول باندې ښکاره کېږي، دې قسمت کې 0.02 لیکلي. دا معنا باندې چې 0.02 پایه موږ ته پر ساعت کې راکوي، یعنې په 40 ساعتو کې موږ ته 0.02 پایه هر ساعت کې راکوي. ضربوي په 40 کې هر څومره چې راغی هغه موږ ته په 40 ساعتونو کې راکوي. کله چې د دې 40 ساعته پوره شول نو موږ باید دوباره داخل د پای نیټورک اپ ته شو او پر دې علامه باندې بیا کلیک کړو. بیا چې هم کلیک ورباندې وکړ بیا پروسس شروع کېږي او هره ورځ یعنې موږ باید یو ځلې داخل شو او دا باید هغه کوم وخت چې د دې لپاره متعین کړی په هغه وخت معین باندې باید داخل شو او باید له یاده څخه یې ونه باسو. نو په دې ډول باندې د اپ د پای نیټورک اپ او پای نیټورک فعالونه وه چې تاسو حضور ته مو وړاندې کړ. په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته دا وړاندې کوم چې څنګه کولی شو پای موږ په موبایل باندې دغه ویریفای کړو. په افغانستان کې ویریفای کوله په موبایل باندې څه مشکله ده، خو تاسو ته هغه طریقې ښیم څنګه کولی شو ویریفای کړو. اگر چې دومره سخته هم نه ده، خو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د پای ویریفیکیشن په موبایل نمبر باندې وښیم. نو د چینل سبسکرایب مه هېروئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې د مهمو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو حضور ته وړاندې شي او تاسو ویډیوګانې تعقیب کړئ او ویې ګورئ او مهمې ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. اوس مثلا د پورته اکاونټ کې دلته پروفایل لیکلی دی، پر دلته موږ ته لیکلي دي چې فون نمبر اکاونټ ویریفیکیشن، یعنې د اکاونټ ویریفیکیشن ده چې دا څنګه ویریفیکیشن کړو یا څنګه ویریفای کړو. فون نمبر دلته چې ځکه فون نمبر چې ده دا هم ډېر مهم ده، یعنې په راتلونکي کې چې ده موږ ته کوم مشکل که پیښ سي نو موږ فون نمبر یا موبایل نمبر ویریفیکیشن سوی وي نو په هغو سره کې موږ کولی شو چې هغه مشکل رفع کړو. او بل به تاسو ته دا وښیم په راتلونکي ویډیو کې چې څنګه کولی شو هغه ریفریل کوډ بل ته واستوو، یعنې څنګه ریفریل کوډ راواخلو یو بل نفر ته ولېږو چې هغه د ما په ریفریل کوډ باندې اکاونټ فعاله کړي او هغه زما په دایره کې زما په لینک باندې اډ سي او د ماته د پای نیټورک هغه محدودیت چې ولو هغه یو څه کم سي او د پای نیټورک لاسته راوړنه لږ زیاته سي. نو تاسو د چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان الله مو مل شه. د چینل سبسکرایب مه هېروئ.